سلامونه ستړي مشه، زه رحمان بونری یم او دا وخت د کلیفورنیا په یو ډېر ښایسته علاقه کې یم. ډېر ښایسته افغانانو یو بنډار دی او دا یو اتفاق خبر ده. ماته احساس نه و چې دومره ښایسته ځای به وي او دومره ښایسته افغانان به راغونډ شوي وي. نو دلته زه راغلی وم د افغان کلتوري ټولنې یو ډېره ښایسته غونډې ته. د افغانستان د استقلال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 106مه غونډه وه. د دې ځای د دې افغانانو د دې ټولنې هغه د ملا هډوکي چې ورته وایي په دې خلکو کې هغه د نصیر یاسیني صاحب او بیا دا نور ټول ملګري دلته دي او دا ټول کار کوي. هغه وویل چې یاسیني صاحب ته مازدیګر راشي زموږ ځای ته. چې رالم نو زه حیرانه شوم چې یو جنت ته رادننه شوی وم. په جنت کې راځئ چې ټول سره ستاسو ملاقات وکړم. سره روان دي ملګرو ستړي مه شئ، جوړ په خیر او دوی سره بحث وکړو. دا ځای راځئ تاسو ما سره سلامونه به وکړو ټولو سره. هر یوسفزی صاحب دی، دا زموږ د افغان کلتوري ټولنې او د پی ټي ایم د امریکې د ملګرو یو ډېر تکړه فعال دی او خبرې به هم تاسو واورئ. یاسیني صاحب محترم، شکر. یاسیني صاحب ډېر ښایسته ځای مو آباد کړی دی. دا زموږ پاچا صاحب خو تاسو پېژنئ د ټولې دنیا کې مقبول او مشهور دی، سلیبریټي دی او د سره به هم خبرې کوو سره. دا زموږ محترم شبیوال صاحب دی. شبیوال صاحب بونیری صاحب ستړي مه شئ، تاسو کښېنئ، د ټولو سره سلام یې ورکړم. ملک صاحب لایق شاه صاحب سلامونه. به تاسو سره یو ور سلام کوم بیا بعد ملک صاحب توحیدی صاحب سلامونه ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب ناصر کاموال دا محترم ډاکټر صاحب یحیی صاحب زمونږ د ډېر اکیډمي او ډېر محترم نوم دی. د سره نور بحث وروسته کوو. ډاکټر صاحب حمید صاحب ستړي مه شئ. غلام احمد ستړي مه شئ. غلام احمد صاحب ستړي مه شئ. ملک صاحب سلام. ملک صاحب نصرت الله سلام. جوړ تکړه تاسو سره سلام وکړو. میرویس ډاکټر صاحب تاسو کېنئ د ټولو سره داسې شیخ الله صاحب تاسو کېنئ ټولو سره به داسې په مزه مزه زر زر خبرې وکړو. ناوخته کېږي، د سیند غاړه ده او که ما ته معلومه وه خپله کونډه م راوړی، زه خو د ښکار ډېر شوقي یم. دا بحث به ستاسو سره شروع کړم. امید درسره ونیسه. ډېره مننه، مبارک دې وي ستاسې د افغان کلتوري ټولنې کامیابه جلسه. دا مقدسه غونډه وه او د افغانستان د استقلال ورځ لمانځل مقدس ګڼم زه او ډېر افغانان راغونډ شوي. څرنګه دا دومره انتظامات کوئ تاسې او بیا دا دونه خلک مو راغونډ کړي. د ټولنې انټروډکشن تعارف هم راته لږ وکړه. افغان کلتوري ټولنې څوک څوک ملګري یې څنګه کوئ؟ افغاني کلتوري ټولنه په 1994 کې کوچی صاحب، حسن شیرزاد، مجروح صاحب، حسن کاکړ تاسو ټول پیژنئ. دوی په 1994 کې دا ټولنه جوړه کړه او د هغوی نه تر اوسه پورې هر کال د استقلال جشن موږ لمانځلی دی. که مشکل وخت وي که ښه وخت وي، موږ خپل ملګري ټول راغوښتي دي. دغه څو کاله کېږي دا پروګرامونه موږ خپل ډېر زیات غټ کړي دي. په پارکونو کې کوو، په غټ هالونو کې کوو. چونکې په افغانستان کې چې کوم حالت دی، موږ داسې سوچ کوو چې اوس د هر وخت نه ډېر ضرورت دی چې په یوازینی هېواد دی چې موږ هلته خپل بیرغ نه شو غړولی. موږ هلته خپل د استقلال ازادۍ خبرې نه شو کولی. د شاه امان الله خان خبره هلته نه شو کولی. د میرمنو تعلیم نشته دی. په افغانستان کې ټول بندیزونه لګېدلي دي. نو دغه موږ یو فرصت ګڼو چې خپل افغانان ته پیغام ورکړو چې موږ در سره یو، افغانستان چا هېر کړی نه دی. دغه درې رنګې بیرغ به ځلیږي او دا چې تر څو پورې موږ ژوندي یو د افغانستان سندرې به ویل کېږي، دغسې به افغانان راټولیږي او د افغانستان قصې به کوي، د افغانستان سندرې به وایي او د افغانستان سره به خپله مینه ښیي. دا وخت چونکې کم دی تیاره کېږي هم او باس نور هم دی، په دې به نور هم باس کوو. خو دا دغه چې د دې ځای ټولنه ده دا د نور امریکې نه زیاته ماته داسې اکټیو ښکاري د افغانانو د ټولنې نه. د دې علت د دې ځای د کاروباري ټولنه ده، که نه سیاسي وژن او فکر دی، که نه داسې خپلو کې تعلق زیات دی. د دې بونیری صاحب دا پوښتنه ما نه همیشه کېږي، ما نه نجیب ننګیال او مجید قرار او ټول ملګري دا پوښتنه کوي چې دغه ټولنه ولې نورې ټولنې په دنیا کې دومره منظمې نه دي یا دومره قوي نه دي. ټیم ورک افغانان چې کله په خپلو کې ټیم ورک کړی دی، موږ ډیلې هم نیولی دی. ما سره ډېر ښه ملګري دي. که دلته دغه ملګرو کې دغه فرهاد یوسفزی دی، ډاکټر صاحب اشوق دی، حمید دی، توحیدي دی، دا د دې ملګري دي. نور ډېر تکړه ضیا جان دی، راسره اسد جان دی، راسره نثار جان دی، راسره آصف دلاور دی، ډېر تکړه نوري صاحب دی. دا داسې ملګري دي چې ته په شپه ورځ کاونټ کولی شي او قربانۍ ته تیاري، وخت ورکولو ته تیاري.
بله دا ده چې دلته دغه د احساس د ملت ډېر زیات دی. بله یو خبره ده چې ایګو موږ نه لرو، ایګو موږ نه لرو. موږ د ملک دپاره کار کوو، هره قرباني که د پی ټي ایم قرباني که د کلتوري ټولنې دغه څه ملګري چې دا ټول په پی ټي ایم کې په پښتون ژغورنه کې ډېر په کلکه ولاړ دي. او زه بیا په ټولو افغانانو په ټوله دنیا کې غږ کوم چې نظم په ځانونو کې راولئ، ایګو مه راولئ، د مملکت دپاره کار وکړئ، د هېواد د کار لپاره کار وکړئ، افغانستان دپاره کار وکړئ. زه خپل افتخار ګڼم چې موږ سره ډېر قوي ټیم دی او ښه ټیم دی. دا ښه ملګري خدای راوځي کړي. نور زه د نور ملګرو سره بحث کوم. د پی ټي ایم ذکر تاسو وکړو، دې نه مخکې زه د فرهاد زبري سره لږ یو خبره وکړم. د پی ټي ایم او د افغان کلتوري ټولنې داسې کار یو شریک یو قسم د پروجیکټ وي دا کار، کنه داسې نه ده. او د پی ټي ایم او د افغان کلتوري ټولنې یو سره تعلق باندې هم لږ پوهه په دې ځای کې. اول خو بنري صاحب تاسو ته هرکلی مننه کوم ودان چې د خپلواکۍ 106مه کلیزه کې په کلیفورنیا کې برخه واخیسته. څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پی ټي ایم او افغاني کلتوري ټولنه د نوکه ورۍ مثال دی. د افغاني کلتوري ټولنې واقعا لکه څه رقم چې دا ټولنه د شروع نه د ملي فکره پښتنو څخه را جوړه شوې، د ملي فکره افغانانو څخه را جوړه شوې ده. هر ملي حرکت یې سپورټ کړی. دوی په دې پوه دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم د پښتنو یوازینۍ هیله او ارمان دی. دوی هغه هدف او هغه ویژن هغه میشن هغه سپورټ کوي. که دا د پی ټي ایم نه وي، یو بل نوم وي، یو بل افغان وي، یو بل یو داسې حرکت وي، فرضاً دلته نور ډیر داسې د مرستې لپاره زموږ د ملي کرکټ ټیم کپتان حشمت سیدي صاحب راغی، هغې دپاره کلتوري ټولنې $1,00,000 نه بره $1.5 راټول کړل تر څو په هغه کډوالو دپاره هلته کورونه جوړ کړي چې په تورخم کې هغوی د مشکلاتو سره مخ وو. دغه ټول هغه څه دي چې موږ او کلتوري ټولنې یعنې پی ټي ایم او کلتوري ټولنې په شریکه دغه ملي اهدافو لپاره ژمن دي او دغه ملي اهداف مخکې وړي. سمه ده. پاچا صاحب د برطانیې نه راغلی و دلته او پاچا صاحب خو د هېڅ پېژنګلو تعارف محتاج. تاسې په زه صرف یوازې غواړم چې د افغان کلتوري ټولنې باندې بحث وکړو د دې په دې بېګانۍ استقلال پر ځای. څنګه تاسو خپل احساسات څه وو چې دا ولیدل امریکا برطانیې کې تاسو په ټول دنیا کې ګرځئ؟ واقعي چې د ویاړ د افتخار دی چې داسې افغانان موږ لرو په نړۍ کې چې هغه دغه شانې ملي ورځې لمانځي. د برطانیې او د امریکې ډېر غټ فرق دی صاحب. برطانیې خو یو ډېر ورکوټه هېواد دی او امریکا ډېر غټ هېواد دی او باقي دغه کوم پروګرام چې وشو نو دا یقینا چې یو تاریخي پروګرام و. ما خو پروګرامونه ډېر لیدلي خو داسې منظم پروګرام مې کله نه و لیدلی. نو ډېر غټ فرق دی او باید دغه شانې پروګرامونه نور هم دوام او باچا صاحب دا د یو بل ځکه تا دا پوښتنه کوم چې موږ افغانان یو او کله چې موږ د میرمن د خور لور د ښځې خبره کوو نو ډېر هر سړی دغه شي حساسه شي او ډېر یورپ کې معدل دی. خو پیغام ما ولیدل چې د هر چا سره خپله لور او میرمن او مورجان او لورجانه چا چې کوشش کړی ټول راوستی. زه ډېر خوشحاله هم دی ته چې دی ناست وو ټول لکه د وروڼو خویندې غوندې دی کور غوندې. هلته هم دغه شان ستا هم دغه محسوسول بېګا که نه هلته هم داسې وي؟ نه هلته هم داسې شته پروګرامونه. تاسې ګورئ به لیدلي مې نن سبا میډیا زمانه ده راځي پروګرامونو ته زموږ خویندې میندې راځي خو داسې دی چې لکه بېګا په ډېر ګڼ تعداد کې وي. یعنې دا تعداد چې دا یو ځانګړی نو دا یو جرأت دی او باید خویندې راشي بچیانې راشي مورګانې راشي. لکه که موږ د خپلو بچیانو ته د خپلې ملي ورځې ونه ښیو یا د افغاني کلتور یا دستور یا د افغانیت نه خبر نه کړو نو موږ ته خو خارجیان دا کار نه کوي. دا باید موږ خپله وکړو. خپله وکړو. ډېر تشکر. شکیبال صاحب تاسو سره هم خبرې وکړو دا مختصر خبرې کوو چې دا ملګري ډېر دي او پروګرام لږ دغه وي. نو ستاسې خو یو خپل یو نوم دی د افغانستانه دلته د افغان کلتوري ټولنې دا غونډې چې دي په دې باندې بحث کوو. ستاسې په حساب سره دې کې څه کمې بیشې شته دی که نه دا نور هم منظم کیدی شي که نه هم دا هم داسې وي په ټوله دنیا کې که تاسو یو تجویز ورکوئ مثال درته وایم په راتلونکي کال کې د استقلال ورځ د دین هم خو نمانځل شي نو باید څنګه وي؟ موږ په 2022 کې چې وو ډېر تعداد خلکو خو هلته نظم خو خویندې م راغلې وې افغان کلتوري ټولنې دا پروګرامونه برابر کړي وو. 2023 کې هم تعداد ډېر و. اوس هم چې ولیده سږ کال بیا ډېر و. د خلکو د ولسونو دلته د افغانانو ډېر ستر اعتماد دی په افغان کلتوري ټولنه. دی یو ملي احساس لري، ژمن ټیم دی، وفادار ټیم دی او ډېر زیات درناوی لري خپلو خویندو ته دلته چې کومه راځي او ټولې کورنۍ چې دلته دي دا ټولې په افغان کلتوري ټولنه باندې واقعا چې باور کوي. دلته د هر چا عزت احترام ډېر په ځای دی.
نو ټول په یو ملي احساس باندې راټولیږو دلته او دغه لمانځ غونډه هم ډېر په خوښۍ سره ولمانځله څو شېبې ډېر خوشحاله وو او انشاءالله کال ته د دې نه امید دی چې نور هم سمه او زه په خپل هم ډېر خوشحاله وم چې ډېرو خلکو معزز شخصیتونو راغلي وو او هر سړی په قطار کې ولاړ وو هر سړي غوښتل چې ټکټ واخلي او دننه راشي د سکیورټي پام ساته یعنی په هغه شی مانلی دی چې وی آی پي راغلی دی نه ته خو وی آی پي ما په خاصه دروازه بوځه خاص ځای کې مې کېنوه یعنې دا ډېره سپینګیري مشران ما ولیدل یقین وکړه دا ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې نظم او تنظیم چې دی دا په افغانانو کې چې ته محسوس کې خو دې نه د کامیابۍ بله غټه نښه نشته دی تشکر زه به داسې لاړ شم مخامخ ډاکټر صاحب طرف ته دا مایک ډاکټر صاحب زه به تاسو سره دروړم په خپله بل ته راشم خیر تاسو راته خپل اول تعارف وکړئ زما نوم ډاکټر عاشق دی د کونړ ولایت یم د افغانستان نه او دلته د افغان کلتوري ټولنې غړی او کله نه یې دلته ډاکټر صاحب دلته زه 2009 نه یم 2009 ما ته یو کال کې راغلی اکتوبر کې خو نه وې راغلی زه دسمبر کې راغلی ښه زه اکتوبر کې بس زما ما نه یو میاشت وروسته شوی دی ښه او ډاکټر صاحب افغانانو خو راخیر سره دلته ډېر دي موږ د دې بېګانۍ غونډې نه لګېده چې د افغانانو شمېر دلته ډېر دی د دوی د کلچرل اکټیویټیز کلتوري هلې ځلې چې دي مهمې ګڼئ مهمې دي باید وي دا ډېر زیاتې مهمې دي ځکه دلته زموږ افغانان خو دلته موږ ډېر زیات اوسېږو خاص کر شمالي کالیفورنیا کې نو دا زموږ ماشومانو دپاره باید چې دا د ملي ورځې وپېژني او خپل کلتور چې دی دا باید چې موږ همدغه شان ژوندی وساتو تاسو پرون ولیدل چې زموږ کلتوري کم د افغان کلتور جامې چې وي یا کم بیرغونه چې وي کم ماشومانو چې یو بل سره لیدل کاتل وکړه کم خویندې راغلې وي نو همدغه زموږ دپاره ډېر زیات ضروري دي چې مهم شی دی دا ملګرو لایټ هم نیولی دی او خبرې زه نورې غواړم خو زه ځلې ختموم ځکه چې دا پروګرام زموږ بیا خراب نه شي ها ته راته خپله پېژندګلو وکړه دا هر څوک چې دا کار کوي دا لایټ یې نیولی دی کور یې ودان زه نصرت الله دلاور یم ننګرهار ولایت د تامین او دلاور صاحب دلته څه کوئ زموږ اوس نوی راغلی نو یو اته میاشتې کېږي دا کلچرل شاک ټکي د اورېدلی دی دا دغه چې بجلی ده نه دا برق دا چې سړی ونیسي جټکه ووایي نو دا کلتوري درز دی بېګا وخوړو لکه دا بېګا سیاټل نه راغلي نه څه دی بېګا ناشنا محسوس کړل څه د افغانانو د اتفاق او د یعنی دا پازیټیو یعنی په مثبته معنی کې په مثبته معنی څه شی زیات ښه دلاور صاحب د دوی ټولو دا راتګ او په دا مینه محبت دا انتظام دا ټول داسې و چې د ډېر دغه نه ډک تاسو د کوم ځای نه راغلي وای تاسو وایي موږ سیاټل نه څومره سفر مو کړی دلته 15 ساعته ولې مو 15 ساعته سفر کوو راتلی دی د دې د خپل وطن د مینې په دغه باندې چې د وطن د ازادۍ ورځ وه او دې ځوانانو او د خپل وطندارانو دومره یو زیار ویسته نو موږ هم ورته آفرین دې وي دلاور صاحب آفرین دې وي دې ته مو مایک ورکړه زه په خپل اختیار ته ویم بېګا یو دوه ملګرو ورته وویل موږ د اریزونا نه راغلي یو وټ د هیک از رانګ وذ یو فنګس کې ورته وی ولې نو ما د اریزونا نه خو د دې مرغه 12 ساعته سفر کړی دی ما په خپل هم شپږ ډېر ساعته سفر کړی خو اختیار ته ویم د برطانیې نه هم خلک راغلي او ټول افغانان زه د استقلال هغه جذبه چې دا هغه د دې نه دا ظاهرېږي او تاسو راته خپل پېژندګلو وکړئ سلامونه وعلیکم السلام غلام محمد کاموال دی ښه او زه هم د سیاټل نه راغلی ښه تاسې هم د سیاټل نه راغلي دا هم هغه اوږد سفر تاسې کړی دی کمال صاحب تاسې څه احساسات ولري بېګانۍ کلتوري غونډې نه او دا څه پیغام لري د نور امریکایي ټولنې لپاره دا قسمه غونډې چې دلته د ډایسپورا خبره کله کېږي او ډایورسټي یعنی اجتماعیت چې د ټولو ټولنې رنګ پکې شامل دي افغانانو رنګ هم و ده نو دا د ځایي سیاسي خلکو لپاره امریکایي لپاره هم یو اهمیت لري دا بېګانۍ غونډه چې وه ولې نه څرنګه د ازادۍ ورځ چې ده ډېر خلک د دې نه خبر نه دي باید نور دولتونه نور نجاتونه نور ملتونه باید هم د دې نه خبر شي دا زموږ یو د ازادۍ ورځ ده ما ځان سره خپل سیاټل نه خپل ورینونه راوستي او تاسو په موټر کې راغلی موږ بایروډ راغلي موټر کې راغلي موټر کې 14 ساعته سفر مو کړی 15 ساعته سفر هم کړی نو ما د خپل ورینونه ځان سره راوستي چې دا د خپل د وطن د ازادۍ او د دې ورځې نه دې باید خبر شي د دې په امریکا کې اوسېږي د دې باید د دې نه خوند واخلي باید د خپل کلتور او عنعنات نه خبر شي چې موږ هم داسې یو ورځ لرو موږ ملي اتلانو موږ ته ازادي اخیستې
او موږ په دې باندې ویاړ کوو. موږ د نصیر صاحب نه مننه کوو چې موږ ته دعوت راکړی او موږ دلته راوغوښتو. ښه بله، تشکر. ډاکټر صاحب دا سند دی ستاسو خبره او دا باید فرض وګڼل شي چې ملي سرود د ملت د احترام سمبول دی او دا په هر چا باندې فرض دی د احترام. بالکل هغه احساسات چې د ملي سرود په وخت کې افغانانو ته پیدا کیږي، یعنی والله زه خپله یعنی کله چې موږ ملي لوبو ته ځو یا داسې ملي پروګرامونه موږ چې کله خپل ملي سرود اورو اول خو یاد هم خپل هم زمزمه کوو، صحیح. بیا هغه وخت چې موږ کوم د غرور احساس کوو، کوم احساس په موږ کې رامنځته کېږي هغه فیل بل وخت کې نه وي. ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه هم در لرم او اخري لږ زر باسو کې د ملګري ټول ماته غوسه دي. د څونه لرې نظر راغلی دومره لرې تاسو هم راغلي د اوهایو نه کولمبس نه، ولې په امریکا کې یا په اروپا کې د افغانستان استقلال ورځ مانځل پکار دي؟ د دې اهمیت څه دی؟ بندري صاحب موږ تاسو پوهېږو چې افغانان په وروستنیو 14 لسیزو یا 15 لسیزو کې ډېر افغانان مهاجر شوي دي د مختلفو علتونو له کبله. له دې خاطره چې زموږ اولادونه چې دلته پیدا شوي دي او دلته لوی کېږي دوی سره باید د خپل وطن احساس او خپل هغه ملي ورځې چې هغې دپاره زموږ پلرونو قرباني ورکړې ده، افغانستان ته افتخارات راوړي دي، زموږ اولادونو ته باید موږ په میراث باندې پرېږدو چې دغه ملي ورځې دي. زه د اوهایو نه یم راغلی، ګوره زه د دوبۍ نه لندن ته، د لندن نه فیلډلفیا ته، بیا اوهایو ته، بیا شیکاګو ته، بیا دې مراسمو ته ډاکټر صاحب څونه انویسټ سرمایه چې په دې غونډ نه موږ لګولې او دونه خو دا په ټکټونو لګولې ده. ما سره دا احساس موجود و چې ما د خپل پیغام خپل بچیانو ته پرېښه. سبا زما بچیان راځي خو ما خپل بچیان پرېښي، زه د مراسمو ته راغلی. نو زموږ دپاره فرض دا ده په دې ملکونو کې چې موږ اوسېږو چې موږ خپل اولادونو ته د خپل ملي ورځو هغه افتخارات وروپېژنو او هغوی ته په میراث پرېږدو. زما خواهش و چې نورو مو خبرې هم کړې وې خو ناوخته دی، د بل ملګري سره لږې خبرې کوم. سر تاسو راته خپله پېژندګلو هم وکړئ او راته د بېګانۍ غونډې په هکله خپل مختصره یو احساس ووایئ. مننه بونیره صاحب، تاسو ته ستاسې درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما نوم ډاکټر ناصر دی، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ او د واشنګټن سټیټ نه دې غونډې ته راغلی. آفرین. څه احساس مو بېګا چې دا څه ولیدل؟ طبعا په دغسې ملي مسایلو کې، په دغسې ملي غونډو کې چې هغې کې د مختلف افغانان ځان د پښتانه نه تاجک، هزاره، ازبک موږ ولیدو چې راغلي وو. په دغسې غونډو کې د دوی یووالی، د دوی شتون، د دغسې ورځو لمانځل زموږ دپاره د ډېر ویاړ او د افتخار. آفرین او خوشحاله شي. زه ستا ګاونډ کې بل ملګري ته دا بل لاندې موبایل ورته نږدې کړه او تاسو هم راته خپل پېژندګلو هم وکړئ او دا خپل د ملي استقلال یا د خپلواکۍ د بیا اخیستو بیرته اخیستلو د دې غونډې یا د ورځې اهمیت باندې راته خپل نظر وښایئ. سلامونه او احترامات په اول قدم کې بونیره صاحب تاسو ته او ټولو مېلمنو ته، د افغاني کلتوري ټولنې رئیس ته عبدالنصیر یاسیني ته سلامونه او احترامات. شفیق الله توحیدي د کامې ولسوالۍ د غازي د قاري او ملک توحیدي. ستاسې د کامې دغه چې دی د شیر یخ نو وختي وخوړ ډېر خوند یې راکړ. زموږ کامه خو ماشاءالله ډېر خواږه خلک زموږ کامې ته وړې امریکا په نوم باندې یادېده او اکثره خلک به د ظاهرشاه په وخت کې چې د نجیب دولت و نو هغوی به ویل چې دا کامه نه ده، دا وړه امریکا او ډېر پاخه او تعلیم یافته خلک یې روزي. ډېر وړه ولسوالي ده په تعلیم یافته خلک. کمال یې کړی. آفرین، ډېره مهرباني. تاسو خپل پېژندګلوي وار بیا راته وکړئ وبخئ نو بس خیر دغسې. زما نوم لایق شاه کاموي دی او د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه ټول ډاکټران دا دا کاموي دی که دا د داخلو نه کامې دي. ښه د داخلو نه. او تاسو کوم سټیټ نه راغلي دلته؟ زه خپله د کالیفورنیا کالیفورنیا کوم ځای کې؟ زه برینوډ یو ښار دی، زه تقریبا یو 10 مایله دلته اوسېږم. او دې علاقې کې منطقه کې یو تپوس ما ونه کړو باید دا تا نه وکړم، دا افغانان فکر کوم ډېر زیات دي؟ بلې هو دا خو په ټول امریکا کې د افغانانو لویه کمیونټي چې ده یا هغه ټولنه هغه په کالیفورنیا کې د کالیفورنیا مرکز ساکرامنټو کې ده. خو بیا د خواوشا ښارونو کې هم خپل تعداد کې څه اندازه افغانان اوسېږي او په مجموع کې مرکزیت یې ساکرامنټو ده. ډاکټر صاحب کور مودان ډېره مننه. ستاسو نوم؟ زما نوم عزیر دی. ته دې غونډه کې بېګا داسې معلومېدی چې سیکیورټي پروټوکول انچارج څه دی؟ زما اکچولی زما کار بیک سټیج و خو بیا نور مصروفیات ډېر زیات شو نو بیک سټیج سیکیورټي ایوریثینګ ته خو زما خو در باندې سخت اعتراض دی. بله صاحب ما ته د هغه پروټوکول نه راکوم چې هغه زموږ د حسیب ځواک ته ورکوم.
حسیب ځواک بنيري صاحب ما تاسو هغه زموږ سٹار دی ټول د سٹار خبره یو بل کار داسې چې په هغه وخت کې دغه شو هارون باچا صاحب باندې بیک سټیج ډیر رش شو نو موږ چې هارون باچا صاحب ویسلو په دې وخت کې حبیب ځواک صاحب هغه دا ټوکې سره کوم څه پیغام دی باندې وضاحت وکړه او دا ضروري خبره کوم پیسې دې اغستې کنه اصلي کار کوم نه صاحب ویډیو رضا موږ د رضا لپاره کار کوو موږ ته ولې د رضا لپاره کار کوو اکچولی خبره دا سوه چې موږ ته عبدالنصیر یاسیني کاکا زموږ زما تر غونه کې زما پلار ته ضروري لاس ورکړی دی د ورور په شانتې دی نو هغې ما ته دا مسؤلیت راکړی چې زه د پی ټي ایم د امریکا د سټوډنټس لیډرشپ هم زه کوم نو ما ته نصیر یاسیني صاحب ویلو چې سټوډنټان د غونډې ته راوستل دا ټول ستا کار دی نو یو موضوع ته بخښنه غواړم بنيري صاحب ډېره نه دې باندې یو خبره کوم به تاسو سره دا وبخای اصل کې ما درسه دا خبره ډېره په شهري توګه کوله او د ما لیدونکو کومه چې په امریکا کې په افغانانو کې دا نظم خبره چې ما وکړله د رضاکارۍ د کنسپټ هم ډېر وروسته بلسې واقعېږي هلته ما ماشومان جنکۍ لیدې هغو د افغانستان ریپرزنټیشن لپاره رضاکاري کوله مشران سپینګیري زلمي او دا ځکه زه وایم چې دا خپل فرض خلک ګڼي زه په خپل هم په دې فرضو په خاطر راغلی یم زه په دې خاطر راغلم چې ډېره ته امر وکړو ته راشه مونږ په غونډه کې برخه واخله نو وبخئ تاسو خبره کول غوښتله خو زه نوم خپل نوم راته واله زه بیا یاسیني صاحب طرف ته عزیر خان احمدي تشکر ژوندی اوسئ افرین دی په تاسو باندې تاسو په انتظام باندې بنيري صاحب یو ځل بیا تاسو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو پروګرام ته دغه ټول ملګري چې دې پروګرام ته راغلل لري ځایونه د ټولنې خبره ټولنه کې چې موږ څه ملګري ټول رضاکار دي او ټول ماشاءالله ډېرې غټې ترخواګانې لري د خپل تیل ډوډۍ هر څه دا د خپل جب نه لګوي یو ملګری یو روپۍ په ټول نه باندې مثلا زه په ټولو باندې ډېر زیات فخر کوم ما مخکې مو ویلې چې ټیم ښه ټیم ورک چې هغه خلک هغه ټولنه هم کامیابوي انسان هم کامیابوي نو زه دې ټول نه ډېره زیاته مننه کوم دوی چې همیشه راغلي دي افرین او شل افرین دي په ټول باندې او د دې نه زموږ وروسته آینده نور غټ پلانونه دي انشاءالله چې د افغانانو دپاره به دلته کوو انشاءالله اصل کې ایمانداري پکار ده هر هغه شخص چې ایماندار وي په ایماندارۍ باندې خپلې ټولنې ته خپل هېواد وګړو ته ایماندارۍ باندې کار کوي خدمت کوي داسې پرمختګونه به انشاءالله راځي او دا په اتفاق او دا په اتحاد باندې کېږي زموږ ټول هېواد ټول افغانانو هغه په تاجک دی په ازبک دی په هزاره دی په پښتون دی په هندوستاني دی ټول سره لاسونه یو کړو او په اتفاق او اتحاد سره همدغه شان کوو تاسو ټولو ډېره مننه تشکر او لیدونکو اورېدونکو تاسو هم دا پروګرام که ګورئ نو دا وستایئ دا ملګري وستایئ دا داسې نه ده چې یو ټلیفون باندې په لکونو خلک دی 100 کیلومتره 1000 مایله یا 2000 مایله نه یعنې دومره لرې نه لرې خلک راغلی دی دا د ملت د دې ورځې لمانځلو په خاطر باید دا وستایل شي ټولو ښه ژوند ته هدایت خلق پوهیږي وطن ویخیږي مهرباني وکړئ تاسو واورئ دا شعرونه خلق پوهیږي وطن ویخیږي پردیر والویږي پردیر والویږي بربار اخیږي شیخ بمات جام ریا غسیږي سالوس نقاب نن با غرزیږي د تکفیر بتبا اوس را ماتیږي ساقی درزار شو تندا زیاتیږي
سباون ورو ورو را څرګندېږي رڼا خپرېږي خلق پوهېږي دوه یارانې دي چې رسوا کېږي دوه یارانې دي چې رسوا کېږي زما او د جانا جانا د شیخ او د شیطان زما او د جانا د شیخ او د شیطان زړونه ډوبېږي زړونه دربېږي او چې څه به کېږي زړونه دربېږي او چې څه به کېږي خلک پوهېږي وطن 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 وخي وطن تمي موري وطن تمي موري تمي پلار تمي بابا